قدرمنو پښتو ډرامو او فلمونو کې ډېرې جنکۍ کارونه کوي چې د وخت سره سره ډېرې ځي او بیرته راځي او څه پکې داسې هم دي چې د سکرین نه بیخي اخوا شوي دي خو څه داسې هم دي چې اوس هم په سکرین باندې موجود دي او چې د هغوی مطابق رول راشي نو هغوی پکې بیا کار کوي. په همدغو کې یوه نازو هم ده چې لسګونه او سلګونه فلمونه یې پښتو کې جوړ کړل او ډیرو پښتو فلمونو کې مشهورو اداکارانو سره کار کړي. هغه د پاکستان په لاهور ښار کې پیدا شوی، په خټه باندې پنجابی ده خو زیاتو پښتو فلمونو کې ځکه کار کړي چې دلته ورته پښتو فلمونو کې د کار کولو لاره برابره شوه او پښتو یې هم څه ناڅه زده کړې وه. هغه وایي چې اول به مې په سټیج ډانسونه کول خو د وخت سره سره هر څه بدل شول او داسې وخت راغی چې ما د خواست شو که فلم کې کار کول غواړې نو راشه. ما هم دغه وړاندیز ومنو او لومړی فلم مې بدر منیر سره جوړ شو چې خلکو ډېر زیات خوښ او کامیاب هم شو. د هغې نه پس په بلها فلمونو کې کار وکړو او ډېر فلمونه نور هم کامیاب شوي وو او ښه بزنس پرې نازو کړی وو. خو نن سبا هغه کله کله داسې محفلونو کې ښکاره شي چې ډانس کوي، نور په فلمونو کې نه لیدل کېږي. د هغې پیدایش د نن نه 50 کاله وړاندې یعنې په 1980 کال په لاهور کې شوی و. عمر ته په کتو سره واقعا د فلم کوم مین کردار یعنې د هیروین کردار چې وي هغه نن سبا نازو نشي کولی ځکه چې پښتو فلمونو ته نن سبا نوي نوي جنکۍ راځي او د زړو جنکو ځای ختمیږي او یا داسې ووایو چې د دوی کاروبار خو یې بیخي ختم کو. نو قدرمنو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې تاسو سره مو شریکه کړه او دا ویډیو وه د نازو په باره کې. که تاسو په آینده کې زموږ د چینل هنر کلیک ویډیوګانې کتل غواړئ نو همدا اوس تر سره چینل سبسکرایب کړئ، د ګنټۍ نشان ورسره خامخا ووهئ چې زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. خوشحاله او بریالي اوسئ.